د امریکا د 20 کلن ماموریت پای او د وروستي عسکرو وتل. د سپټمبر 2001 د طالبانو د نظام له نسکورېدو وروسته طالبانو د کابل په ښار کې د امریکایي ځواکونو وتل په داسې حال کې په ډزو ولمانځل چې د امریکا د مرکزي قوماندې جنرال په پینټاګون کې خبریالانو ته خبرې کولې. په دې جګړه کې په تیرو 20 کلونو کې په افغانستان کې 2411 امریکایي عسکر ووژل شول او لسګونه زره نور یې ټپیان شول. او د 2001 راهیسې د جګړې اغېز. خو له دې زیانونو سره سره امریکایانو د القاعدې د مشر د وژلو اعلان وکړ چې د سپټمبر په 2001 یې په امریکا برید کړی و. امریکا او اروپایي ټولنه په افغانستان کې د بشري حقونو او ښځو وروستیو لاسته راوړنو ته اندېښمنه ده. خو طالبان بیا ډاډ ورکوي چې د اسلامي شریعت سره سم به 20 کلنې لاسته راوړنې وساتي او د افغانستان له خاورې به هیڅ چاته خطر پیښ نشي. همدارنګه خپل همسایه هیوادونو ټولو ته ډاډ ورکوو چې موږ اجازه نه ورکوو چې د افغانستان خاوره د ګاونډیو او یا د نورو ملکونو په له افغانستانه د وروستي امریکایي پوځي الوتکې په وتو سره طالبانو د افغانستان د ازادۍ اعلان وکړ.